درانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. په نړۍ کې اوس مهال د اقلیمي بدلون د ژوندیو موجوداتو د ډولونو د کمښت او د هوا د ککړتیا په شمول د چاپیریال مسارۍ ورځ تر بلې د سختېدو په حال کې دي او نړیواله ټولنه د دغو مسلو د لرې کولو لپاره ګډو کوښښونو ته ډېر اهمیت ورکوي. چین له تیرو څو کلونو راهیسې د ايکولوژیک امنیت د ساتلو په پار د غرونو، سیندونو، ځنګلونو، جهیلونو، دښتو او صحرایي سیمو د ګډې ساتنې او بیا رغونې ګڼې پروژې عملي کړي او په دې مناسبت یې د ايکولوژۍ ساتونکی ديوال آباد کړی دی. نو زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې د دې په اړه معلومات درکړم. شمیرنې ښیي چې چین د 2023 کال تر پایه پورې کابو 50 یادې پروژې عملي کړي او د ساتنې او بیا رغونې عمومي مساحت یې 26 میلیونه او 680 زره جریبو ته رسیدلی دی. د چین د طبیعي منابعو او سرچینو وزارت د آبي رنګه خجیرونو د ادارې فعالیت د سمندري غړیو د ساتنې او بیا رغونې پروژه او د منګروف ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې ځانګړی فعالیت ترسره کړی او د سمندري غړو د بیا رغونې اوږدوالی 2000 کیلومترو ته او د سمندر پر غړو د لنډو ځمکو د بیا رغونې مساحت یې 2 لکه جریبو ته رسیدلی دی. اوس په چین کې د منګروف ځنګلونو عمومي مساحت 140 زرو جریبو ته رسیدلی دی. چین په هغو هیوادونو کې شامل شوی چې د منګروف ځنګلونو مساحت پکې د زیاتېدو په حال کې دی. د یادو پروژو په رڼا کې د منګروف ځنګلونو په شمول د سمندري ايکولوژیک سیستم کیفیت او ثبات لوړ شوی او په سمندر کې د ژوندیو موجوداتو ډولونه ساتل شوي دي. دغه پروژې د سمندر غړو او ټاپوګانو د ساتنې لپاره اغېزمن تدبیرونه او ښې تجربې دي. چین به په مداومه توګه د چاپیریال ساتنې او ادارې په برخه کې د نړیوالو همکاریو د ژورتیا او د نړیوال ايکولوژیک امنیت د ساتلو لپاره هڅې وکړي او د نړیوال چاپیریال د پرلهپسې پرمختګ لپاره به خپله لایحه او طریقه برابره کړي. درانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه کوم. د خدای په امان.